داسې وسایل مو جوړ کړي چې له دښمن څخه به لوری ورک کړو. د طالبانو مرستیال سراج الدین حقانی په یوه غونډه کې خپلو منصوبینو ته د وینا په مهال د امریکایي لوري سره د توافقنامې له مخې د 5,000 بندیانو خلاصون یوه کامیابي بللې او وایي چې په لومړي پړاو کې اسلامي امارت خپل هدف ته رسیدلی دی. حقانی د امریکا لوري سره د توافقنامې په اړه ویلي ده چې مقابل لوری له تړون څخه پرله پسې سرغړونې کوي او ملګري ځوابي اقدام ته تږي ناست دي. نو باید ووایم چې زموږ توافقنامه د شریعت پر اساس شوې او موږ نه غواړو د اسلامي اصولو خلاف خپل عهدونه مات کړو. همداراز نوموړي خبرداری ورکړی چې داسې وسایل یې جوړ کړي چې دښمن څخه به لوری ورک کړي، خو په وینا یې چې موږ ته د اسلافو په څیر پر وعدو وفا مهمه ده. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی زوی دی چې اوس وخت کې د یاد شبکې مشري په غاړه لري او ترڅنګ د طالبانو د مشر شیخ هیبت الله د مرستیالۍ چارې هم سمبالوي.